د فیسبوک تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د دې مهال خبرو ته ویان زه پخپله ګډوډ خان ګډوډ په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په جلال آباد ښار کې د فارمي چرګوړو لخوا ښاروالۍ ته ستاینلیک ورکول شو. دولتي مامورینو ته د خوب کولو 3 ورځنی سیمینار ورکړل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. په جلال آباد ښار کې فارمي چرګوړو ښاروالۍ ته یو ستاینلیک ورکړ. هغه غونډه چې د دې امله جوړه شوې وه په کې 52 کونډو چرګو او 80 یتیمو چرګوړو ګډون کړی و. په سر کې مشرې چرګې په کوټکوټاک سره د ښاروالۍ له لوري د نرخونو د کنټرول پروسه وستایله، ځکه چې پکې د فارمي چرګانو غوښه د کورنیو چرګانو څخه هم قیمته خرڅېږي او په دې شان سره څوک نشي کولی چې په اسانه باندې د چرګوړو غوښه وخوري، نو د چرګوړو د قتل و قتال مخه نیول کیدی شي. ورپسې د چرګوړو عمومي منشي بلیډر صاحب بې وخته اذان وکړ او د ښاروالۍ په صفت کې مرثیه او قصیده دواړه ولوستلې او بیا یې تیار کړی ستاینلیک د ښاروالۍ نماینده ښاغلي پیسدو صاحب ته وسپاره. دولتي مامورینو ته د خوب کولو 3 ورځنی سیمینار ورکول شو. یاد سیمینار د خالي پوره شروع او د دوشنبې په ماښام پای ته ورسېده چې پکې له هرې ادارې د خوب شوقیانو ګډون کړی و. ګډونوالو دا چاره بریالۍ وبلله او له دولته یې مننه وکړه چې د ضرورت سره سم یې اقدام کړی دی. یو مامور چې د سیمینار په اوږدو کې هم ویده او خپې اوږدې غځولې وي زموږ خبریال ته په خراري او خوب کې ویلي دي چې دوی په سیمینار کې دا زده کړي چې یو مامور باید څنګه د کار په وخت کې خوب وکړي او په خپلې چوکۍ کې څنګه ویده شي او د مراجعینو کار سبا ورځ ته وځنډوي. دوی په دې سیمینار سره دا ټولې خبرې زده کړي دي. تر اوسه دې مراجعین خوشحاله نه وو، نو له دې وروسته به هم ترې زاره ترک کې وي. دا و د خبرونو پای.